السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم لسګونه افغانانو لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. لسګونه افغانانو په لندن کې د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. دوی پرون د بریتانیا له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنو په درشل کې د بریتانیا د صدارت ماڼۍ مخې ته وتلي وو. د مظاهرې و تنظیمونکي ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل په مجموع کې دریځ دا و چې د پاکستان لاسوهنې او په ځانګړې توګه د قریشي چې دی په اصطلاح د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کله دلته او کله تاشکند او کله په تاجکستان کې ناست وي او د دوی لپاره لابي کوي د دوی په خلاف موږ راوتلي وو. ښاغلي سادات وویل چې نن سه شنبه هم افغانان مظاهرې ته راوځي. تر دې مخکې هم په ځینو نورو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني او فرانسې کې یو شمېر افغانانو د پاکستان پر ضد لاریونونه کړي. پاکستاني چارواکو د دغو لاریونونو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. غلام محمد اسحاق زی د ملګرو ملتونو اسمبلی ته له وینا تیر شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی عمومي اسمبلی ته له پلان شوې وینا تیر شو. ټاکل شوې وه نوموړی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې نوم د ویناوالو له لیسته لرې شو. امریکا غږ د ملګرو ملتونو د یوې ویاندې مونیکا ګرایلي په حواله ویلي چې افغانستان په عمومي بحث کې له ګډونه ځان وایست او د علت په اړه هم دوی نه دي خبر. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته ورپېژندل شوي استازي سهیل شاهین له ازادي راډیو سره خبرو کې د دې اقدام هرکلی کړی دی. نوموړي وویل دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت نشول کولی چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي. د هغه پر ځای باید د اسلامي امارت استازي ته بلنه ورکړل شي. وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ټاکلي دي. طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه و منلی او د پخواني حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. امریکا کې د قتلونو شمیر 10 سلنه لوړ شوی دی. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تیر 2020 میلادي کال کې د قتلونو شمیر د وړم کال پرتله 10% لوړ شوی دی. دا له 1960 میلادي کال راهیسې چې په کلني ډول د جنایي وژنو شمیر ثبتیږي د قتل تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کیږي. د امریکا د څېړنو فدرالي ادارې FBI پرون دا شمیرې خپرې کړې او ویل 2020 کال کې ټول ټال د وژنې 21500 پیښې ثبت شوي دي. د وژنو دا شمیرې د 2019 کال د شمیرو پرتله 4901 زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې 83% دغه وژنې د وسلې په وسیله ترسره شوي دي. امریکا وايي سلطنه اتباع او اقامت لرونکي کسان افغانستان کې پاتې دي. امریکا وايي سلطنه اتباع او هغه کسان چې دغه هیواد ته دایمي اقامت لري په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کار لګیا دی چې د دغو سلو تنو د راتلو زمینه مساعده شي. د هغه په خبره په افغانستان کې د امریکا د حکومت لومړیتوب د هغو امریکایانو د راایستلو په برخه کې مرسته ده چې غواړي د افغانستان راووځي. د اګست له 15 نیټې تر 11 پورې امریکا او متحدینو یې نږدې 140,000 تنه له افغانستان راوایستل. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د امریکا اتباع په دې خاطر په افغانستان کې پاتې دي چې د کورنۍ غړي یې د اسنادو د نه درلودو په خاطر امریکا ته سفر نشي کولی. او وروستی خبر مو دا چې بلوچستان کې بریدګرو د محمد علي جناح مجسمه په بم الوځولې. د پاکستان په بلوچستان کې بریدګرو د پاکستان د بنسټګر محمد علي جناح مجسمه په بم الوځولې ده. پېښه ورځ د ګوادر په بندري ښار کې شوې ده. مسؤلیت یې د بلوچستان یوې بېلتونپالې ډلې بلوچ جمهوري غوښتونکي پوځ BRA منلې ده. هاخوا د بلوچستان په مچ سیمه کې یو پاکستاني پوځي وژل شوی او 2 نور ژوبل دي. په دوی باندې د برید مسؤلیت د بلوچ ازادۍ پوځ منلی دی. بلوچ بېلتونپالې له کلونو راهیسې د پاکستان په بلوچستان او ګاونډ سیمو کې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کوي او له تیلو او طبیعي زیرمو ډک دغه ایالت کې بلوچستانو ته پوره برخه او خپلواکي غواړي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو تر وروستیو راسره اورېدلي وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.